بسم الله الرحمن الرحیم د جوړ پروګرام ته موږ تاسو کار کوو انزرټ کې اولنی اپشن اولنی سیکشن په دې کې پیجز د پیجز کې درې اپشن دي اول په دې کې کور پیج د پوښت وای فرض کړئ لیکل دی وکړل یو کتاب چې دی جوړ کړ پوښي باید رنگوي کنه په پوښ لپاره براشي کور پیجز کې خپل ډیزاین نشته کدو کې د خوښ شول کوم یو کې وګورئ هغه باندې کلیک کړئ ډایرکټ د پوښ په لګیږي دغه کې د خوښ نشول office.com نه اپډیټ شوی نور هم درته ښیي هغه باندې صرف کلیک کا نو دلته درته راوړي تاسو وګورئ د هغه اول مقصد د کتاب نوم ولیکه سب ټایټل ولیکه او لیکوال نوم ولیکه تاریخ راواخل دی ځای ټوډے او کورس ټایټل ولیکه چې شی باره کې د لیکل تاکید دی کته دی کتاب شروع او کدا کس د چیرته بدلاو دی باندې کلیک کړئ پکچر ټولز باندې انشاء الله دې کې موږ تاسو وایو کولای شئ د چینج پکچر د کې اپشن ده دغه راکړي چینج پکچر دی باندې کلیک کړئ او خپل کس چیرته چې د سره غور تر واخله او غور سره ولیکه خاصه د لری کلر کولو طریقې بیا څنګه د انزرټ ته راشي او کور پیجز ته ریموو کرنٹ کور پیج موجوده لري او خپل د شرط ډیزاین جوړ کړی کوی چې هغه هم په دې لیست کې ورسیو کې نو سیف سلیکشن په کور پیج ګیدریال ته ورسیو کیږي په دې نه پس موږ تاسو په دې کې آپشن وایي چې وته بلینک پیج خالی او مخ په کار د دوه ورقو ترمنځ دی اول او دویم ترمنځ مې خالی مخ په کار دی چې په کلیک کې راوځي دلته بلینک پیج خالی ورقه دلته وګورئ راغله دی اول او دویم مخ ترمنځ اندو بیا ورته چې پیج بریک وکړه پیج بریک د لپاره استعمالي کې دی اول مخ کې د درې پر اضافه چي دي دا فرض کې غواړم چې دغه ځین لري چې د مخ ته لاړ شي دلته ځکه سلګو مې شي بل شي کې کوم طریقې د کته لري چې د لپاره براش دلته پیج بریک بوکي کنټرول پلس انټر د دې شارټ کټ ده د اندو کوم کنټرول می سم انټر بٹن وایم نو غری په خپل غسټال ته اوړي راځي موږ تاسو نن ورځ ډیر مهم درس هغه نن ټیبل جوړول ټیبل تاسو کولای شئ دا وسیل دې جوړ کړئ تقریبا 10 کالمز او 8 روز په خپل دغه کې جوړیږي کنه زیات دي جوړاو لار بشي انزر ټیبل ته او دې ځای په نمبر اف کالمز موجود لري نو څومره وایي او فکر څومره وایي او دا اپشن چې کوم دي مختار دي به وایي remember dimensions for new tables دې مطلب دا اپشن کې فعال ک د یو له 15 سب دغه درو ورنه چې کوم اپشن انتخاب کړئ دا به بیا چې راځي او د در به انتخاب یو کې کا جوړ شي ګور دا زه ته ډیلیټ کوم او زم ګور یو له 15 بالته وسه لیکلی ځکه چې ما دا ریممبر څه فعال کړیو خو دې مخکې چې تاسو موږ تاسو کار وکړو راځو ډرا ټیبل هغه قلم پنسل باندې کولای شي چې ټیبل جوړ کړي دا اپشن کار نه کوي د مخالف رسته بل راځي د غسر به ان شاء الله وایي ګور باندې به پوښي ایکسل را خلاص کې ایکسل کې کار کوم او په کې چې کله کار وکړي ساجي څومره کوښ نه خاله کې فرض کې لیکل وکړو کاکان کې ولي څنګه چې باندې تر کلیک کې دغه جدول بدلتا راغلی نو دې نه پس کولای شي کویک ټیبل تیار کړل شي ټیبل طبيعتي خلاص یې دا پروګرام باید بیا را خلاص کړم بیا را خلاص په خپل چې ریکارډینګ بند شو کنه روان ده خیر دلته بیا ته کویک ټیبل تلل شه تیار جوړ کړل شي ټیبل دلته راخستې دي کولای شي دا تاسو دی باندې کلیک ایجنټری تر جوړ کړئ دا د دونو هم ټول انګلیش ته اړولې دي دا ول زه بدل کړم اوس کومه تاسو چې تلاش دي کوم ټیبل ته مختلف ټیبل دي خدا دوی د خپل اړتیاو مطابق جوړ کړی دي مګر تاسو دا نه استعمالو یو د جنتري چې مالک مخکې تر واخسته دا په چیرته استعمالو دولس والی کاپی پیسټ کې جنتري دی ډیزاین کړل او ورځ نمونه کې سم کا دولس والی کاپی پیسټ کړو د جنتري ډیزاین نور چې کله مګر تاسو ټیبل کې کار کوو د موږ جدول دی جدول دی موږ اړتیا دی دوی اړتیا فرق لري توپیر لري هغه به دغه لپاره موږ تاسو راځو د ټیبل جوړ یا راځو دلته او لږه نه یو ټیبل ورته جوړ
خدا مې ټیبل دلته انسرټ کړو. اوس راځو دې سره ټیبل ټولز په نوم باندې دوه ټیبز دي ډیزاین او لیاوټ. او راځو ډیزاین کې کار کوو. د دې لپاره تیار جوړ کړل شوي سټایلونه ډیزاینونه راغلي په دې کې فرست کې ما انتخاب کړ دغه په دې کې د بیا دغه فرست رو هیډر رو دی وی کنه دی د رنګوي کنه دی فرست کالم رنګ د دې نه لاست کالم دی رنګوي یا بیرته فرست کالم ټوټل رو دی رنګوي دلته کوم عددونه لیکلي کوزي جمع کوي یا د نوی رنګ بینډډ کالمز بینډډ روز دا ګور دی وی رو رنګ یو رقم دی بل رقم ده کنه کله چې نه بینډډ کالمز غواړم بینډډ روز ډیر زیات استعمالېږي چې د یو کس معلومات بل چاته ونه رسي د یو شي قیمت د بل شي ته ونه لیکي لدينا بغیر راځو دلته د ډیزاین کې موږ تاسو تغیرات وکړو موډیفای ټیبل سټایل باندې کلیک کړئ د ځنه کولای شئ چې د تغیرات وکړئ کلیک کې بولډ کړئ ټول بولډ کیږي دا کار موږ تاسو له هم نه هم کولای شو البته چې کوم لیکل ته انتخاب کې صرف اغا بولډ کیږي ټالی کیږي رنگ او سایز بدلیږي دلته چې کله ته دې ځای انتخاب کې ټول بدلیږي لکه د نوٹ پیډ پر رقم نو خطر کا هغه د استاسری هم لارې بدل کړي که بدلول د ځم بدلیږي بیک ګراوند رنگ دي څنګه وي لیکل دي کې بولډ وي سایز بدل کا فونټ ته بدل کا او لیکل رنگ کول شي ته بدل کې د شیډینګ کې د ځکه دوه باندې تاثیر نه کوي او دلته کوم ګرا شو د ډبلوالي د لاین دغه سکاو لاین سټایل هغه او لاین ډبلوالي د دومره وي او ایټالیک دی لیکل پکې بیا د بیک ګراوند د رنگ چې کومه دغه سره کوم وي مختلف دی د لاینونو رنگ او بیک ګراوند کلر څنګه هغه هم کولای شي تورته انتخاب کړي خل دې نه څو کار نه پکې کې بیا هم تاسو کار کولای شي بیا د کلیر سټایل دی نه د سټایل لري کا ټیبل ستا پاک ستري سټایل تر ختم کړ برته راځم ته د عادي سټایل خورته انتخاب کا کنه او خپل سټایل جوړول د کلیک خپل نیم دی ورکا هم هغه اپشن دی لیکل کې بولډ کا ایټالیک کا او بارډر ټوله غواړم غوته د اپشن ویل دي کوم بارډر غواړم په دې لاین په دې سټایل کې دومره ډبل والی باید ولري رنگ باید تور وي شیډینګ وغیرہ کوي هغه ورکول شي او تم چې بس دغه نمځ تیرې موقع باندې کلیک سیو بشي دا ټیبل بدل تم چرته ښکاري یا په خپل کې جوړوي دغه رو انتخاب کا د ته سره کم شیډینګ ورکړي دا رقم دی کالم ته سره کم شیډینګ ورکړي په دې ډول مور سټایل رنگونه مور کلر نور رنگونه هم شته هر روتم بیل انتخاب ولای شي بل راځو په دې کې لاین سټایل انتخاب کا د دې ځم کیږي کولای شي لبل دې مو کېدا ګور هغه قلم یا پنسل مارکر فعال شو کولای شي لاین سټایل دې ځای بدل کې ورته چې ما دانه د پکار دغه مې پکار او رنگ تور هغه تذکرو کې مونږلې کنه دا ګر چې پر رنگ هغه چې کوم لګ ډبل ده ضرور تذکرو کې دا بل د سکرین دې ځای کېږي ښه د بل ځای نه کېږي اگر چې پر هغه به وګورئ لګ ډبل بارډر هغه دې ځای کېږي سلاید سټایل دلته انتخابول شي دلته انتخابول شي پن کلر دا اپشن موږ تاسو هم کې ویل دي کوم بارډر واړی کوم نه غواړي هغه دې انتخابول شي خو کوم مشخص یو بارډر مثال بدلای کنه به بل دې مارکر نه یا قلم نه استفاده کوي دینه مګټنه کوي دلته غیر فعال ک راځم لیاوټ کې سلیکټ دا ول انتخاب کو مثال ما دلته کلیک کړی دې کې زلک سلیکل کو کاپی می کوتم چې ټولو کې پیس کې کنټرول پلس وی په دې حجره کې می کلیک کوتم چې دا یو حجره انتخاب کا سلیکټ سیل سلیکټ کالم دا یو کالم انتخاب کا سلیکټ رو دا یو رو کوم کې چې تا کلیک کړی دا انتخاب کا یا ټول ټیبل انتخاب کا انتخاب باندې هم کوتای نو سره پیګو کالم د انتخابيږي رو د انتخابيږي ټول ټیبل دغه انتخابي ګریډ لاینز د درغاري کنه مخکې موږ تاسو ویل دا چې چیرته د مثال بارډر ټول تر ختم کړلې نو بارډر دغه فرضي لاینونه د درغاري اپشن دلته مستا ویو ګریډ لاینز کولای شي دغه ځای نه هم اپلای کیږي غیر فعال او غیر فعال زه ته چې ټول بارډرز غواړم بیا راځو بیرته لیاوټ ته او پراپرټیز په اخر کې ان شاء الله وایو راځو دلته ډراپ دلته مشتاغه ډرا ټیبل موږ تاسو مخکې مې د بل ټیبل کې جوړاو چیرته نور هماغه طریقه ده څومره لاینونه کې ډرا کوي تر کوم سټایل ورکوي وغیره وغیره اریزر پنسل پاک سره واخلو ته دا لري کتر دا تر لري کا دا لري کا دا لري کا صحیح سر
دا حجرې سره اوس دا نه اسانه طریقه مخته راځي په دوه باندې اپلای کوو ته دا ریزلټ درته راځي ډیلیټ کا ته دا حجره چې دا ډیلیټ کا دلته به کلیک کوم دلته خو ډیر نه دی جوړ دلته به کلیک ورته چې دا سیل دا یو حجره ډیلیټ کا خو شیفټ سیلز لیفت اوکې کا لدې طرفه دا حجره چپ طرف ته وېس هلته ګورې یو ختم شول انډو بیا ورته چې نس کار وکړه ډیلیټ کا خو شیفټ سیلز اپ پورته وېس ګور دې طرف نه هغه پورته له خو دلته حجره کم نه شول انډو او بل اپشن چې د دې کې مکمل رو ډیلیټ کا مکمل کالم ډیلیټ کا دغه دلته هم شته رو ډیلیټ کا کالم ډیلیټ کا صحیح سو که څومره د کډیر د انتخاب کړی ډیر هم ډیلیټ کیږي ګوره کالم ډیلیټ او ټول ټیبل ډیلیټ کا دې کې کلیک کوم دا ډیلیټ کوم یا ورته چې انډو کې به دا موږ ټیبل خپل حالت او دا ټیبل اوس راته ډیلیټ د دې غوونه ریپورت یو رو په کار شوله دا غیر مخکته یو په کار شوله د دې کالم نه چپ طرف ته یو کالم په کار شي اخی طرف اوس راځو مرج ته مخکې چې موږ تاسو حجرې سره یو کړی زه ته دا دواړه سره یو مرج سیل صرف انتخاب کوه ورته چې دا ټول د سره یو نو ډېر تکلیف نه غواړي هلته به څه بارډر باندې کلیک کوې بیا کوې ډیلیټ کېږي دا لنډه طریقه ده بیا ورته وایم چې داسې کار وکړه دغه حجره چې ده یا د بیرته خپل حالت ته سپلیټ سیلز 2 کالمز کې جوړ کوو کېږي یا ورته چې دغه یو په څو برخو وویشته سپلیټ سیلز ورته دغه کې 3 کالمز جوړ کړو سپلیټ ټیبل د دې باندې ټیبل سره جلا کړه اند یا نه مخته ان شاء الله بیا بل ورځ وایو کېبل لږ مهم د دې باندې ول کار وکړي ځینې پوښتنې به تاسو نن جواب څه کوم چې پاتې ده ان شاء الله سبا ټول جواب کیږي تاسو که کار په کړی پوښتنې به ته پیدا شي تاسو کورنۍ دنده درکړې و که یاد مو وي